د 1404 کال تلې میاشتې د څه باندې 2300 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی دی. افغانستان د سیمې په کچه د تګ راتګ سوداګرۍ او همکاریو له مهمو لارو څخه شمیرل کیږي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1404 کال د تلې میاشتې په ترڅ کې د بهرنیو وګړو د تګ او راتګ وروستۍ شمیرې خپرې کړي دي چې له مخې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د څه باندې 2330 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت شوی دی. د یادې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي په دې موده کې د 80 ښځینو په ګډون 1290 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 22 ښځینو په ګډون 1040 نور له هیواده وتلي دي. د احصایې او معلومات ملي ادارې د 1404 کال په تلې میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2330 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. ثبت شوي ارقام ښیي چې په یاده موده کې د 80 ښځینو په ګډون 1290 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 22 ښځینو په ګډون 1040 نور له هیواده وتلي دي. بلخوا د ثبت شوي ارقامو له مخې ښکاري چې 1280 د ځمکنیو بندرونو او 9 تنه نور د هوا له لارې هیواد ته راغلي چې له ډلې 328 تنه د هیواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور 962 تنه کېږي د کار او زده کړو په موخه هیواد ته راغلي دي. ښاغلی رافع زیاتوي د ثبت شوو ارقامو له مخې تر ټولو ډېر بهرني وګړي 220 تنه د نیمروز بندر له لارې هیواد ته راغلي، ورپسې 354 تنه د هرات ولایت د ځمکنیو بندرونو او هرات هوایي ډګر، 104 تنه د فاریاب اقینې بندر، 2 تنه نور د تورخم بندر او 50 تنه د هراتان بندر او د بلخ هوایي ډګر له لارې داخل شوي دي. د دې ادارې د ثبت شوي ارقامو پر بنسټ تر ټولو ډېر 220 بهرني وګړي د نیمروز بندر او ورپسې 354 تنه د هرات ولایت د ځمکنیو بندرونو او هرات هوایي ډګر، 104 تنه د فاریاب اقینې بندر، 2 تنه د تورخم بندر او 50 تنه نور د حیرتان بندر او بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ژوند پیښو او بهرنیو وګړو د ثبت ریاست د هیواد په کچه د زیږنونو، مړینو، واده او طلاقونو ثبت، د بهرنیانو د تګ او راتګ څارنه او د تابعیت د ترلاسه کولو یا پرېښودو خدمتونه ترسره کوي. کارپوهان باور لري چې دا ډول منظم ثبتونه نه یوازې د دولت د پلان جوړونې دقت زیاتوي بلکې د ملي امنیت، احصایوي شفافیت او نړیوالو اړیکو په ښه والي کې مهم رول لري.